الکانونه د خپل لیک کیمیاوي فعالیت په وجه د پارافین یا کیمیاوي تعامل ته د لږ میل لرونکو مرکبونو په نوم پیژندل کیږي. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د کیمیا د کانکور په دې خپرونه کې د الکانونو په کیمیاوي خواصو او استحصال بحث او خبرې کوو. څرنګه چې د الکانونو په مالیکولونو کې د اتومونو ترمنځ ټولې اړیکې یو ګونې یا سګما دي، نو له همدې امله یوازې تعویضي تعاملونه سرته رسوي. همدارنګه الکانونه له اکسیجن سره تعامل کوي او عضوي اکسیجن لرونکي مرکبونه جوړوي، چې په اړه نور معلومات دلته په ګډه ګورو. د الکانونو اکسیدیشن له اکسیجن سره د تعامل په معنا دی، چې په دوه ډوله یعنی چټک او ورو ډولونو سره ترسره کیږي. چټک اکسیدیشن: د الکانونو چټک اکسیدیشن په عادي شرایطو کې د هوا د اکسیجن په شتون کې صورت نیسي، چې په پایله کې یو اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي حاصلېږي. په دې معادله کې لیدل کیږي چې د اکسیجن په شتون کې میتان چټک اکسیدیشن ترسره کړی، چې په پایله کې یو اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي لاسته راغلي دي. بطي یا ورو اکسیدیشن: بطي یا ورو اکسیدیشن په دې معنا دی چې الکانونه له اکسیجن سره ورو تعامل کوي او مرکبونه جوړوي. په دغه اکسیدیشن کې د آزادو راډیکالونو ونډه مهمه ده. د دې ترڅنګ د اکسیدیشن شرایط لکه تودوخه، فشار او کتلست هم د حاصلېدونکو مرکبونو ډول او کچه اغېزمنوي. په دې تعاملونو کې لیدل کیږي چې په لومړي قدم کې میتان د نکل د کتلست په شتون کې له اکسیجن سره تعامل کړی او میتانول یې جوړ کړی دی، چې د الکولو یو ډول دی. په دویمه معادله کې لیدل کیږي چې میتان له اکسیجن سره د تعامل په پایله کې فارمالدهاید جوړ کړی، او په وروستۍ معادله کې تاسو وینئ چې هم د میتان او اکسیجن سره تعامل کړی او فارمیک اسید لاسته راغلی. اوس هم د الکانونو د انشقاق یا کریکینګ تعامل ولو. دا چې انشقاقي تعامل کوم ډول تعامل دی، په اړه یې چمتو شویو معلوماتو ته پام وکړئ. د انشقاق یا کرکینګ تعامل: که چیرې الکانونو ته له 400 څخه تر 600 د سانتیګریډ درجو پورې تودوخه ورکړل شي، نو په دې صورت کې د الکانونو د مالیکولونو د اړیکو هومولیتیکي ماتیدنه رامنځته کیږي، چې دا عملیه د انشقاق یا کرکینګ په نوم یادیږي. کرکینګ یوه انګلیسي کلمه ده چې د ټوټه کېدو په معنا ده او دلته هم په همدې مفهوم کارېدلې ده. یعنی کرکینګ په کوچنیو مشبوع او غیر مشبوع هایدروکاربنونو باندې د لویو هایدروکاربنونو له ټوټه کېدو څخه عبارت دی. په دې معادله کې تاسو وینئ چې بیوتان د تودوخې په واسطه په دوو کوچنیو مالیکولونو تجزیه کیږي، چې یو یې ایتان یعنی یو مشبوع هایدروکاربن او بل مالیکول یې ایتلین دی، چې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د غیر مشبوع هایدروکاربنونو له ډلې څخه شمیرل کیږي. د الکانونو هالوجنیشن: له هالوجنونو سره د الکانونو تعامل د هالوجنیشن په نوم یادیږي. په دې تعامل کې تاسو د میتان او کلورین مالیکولونه وینئ، چې د لمر د رڼا په شتون کې سره تعامل کوي او د کلورومیتان مالیکول جوړوي. اوس هم دا کلورومیتان د کلورین له نورو مالیکولونو سره تعامل کوي او د ډای کلورومیتان مرکب جوړوي. په همدې توګه دا مالیکول له یو بل کلورین مالیکول سره هم تعامل کوي او ترای کلورومیتان ورڅخه جوړوي، چې د کلوروفارم په نوم هم یادیږي. که دا مالیکول له یو بل کلورین سره تعامل وکړي، نو تترا کلورومیتان ورڅخه حاصلېږي. الکانونه په مخلوط شکل په خامو نفتو کې په زیاته اندازه موجود دي، چې کولی شو هغه له خامو نفتو جلا کړو. همدارنګه طبیعي ګاز هم د الکانونو غازي مخلوط دی. الکانونه په مختلفو طریقو لاسته راځي، چې دلته یې لولو. د ورډ سنتیز په طریقه د الکانونو استحصال. ورډ سنتیز د الکانونو د لاسته راوړلو یوه مهمه طریقه ده. په دې طریقه کې الکانونه د الکایل هلاید او سودیم فلز له تعامل څخه په لاس راوړل کیږي. لومړی معادله د ورډ سنتیز طریقې د تعامل عمومي شکل راښيي، چې د الکایل هلاید دوه مالیکولونه له فلزي سودیم سره تعامل کړی او په پایله کې یې الکان او سودیم هلاید جوړ کړي دي. د بیلګې په ډول میتایل کلوراید له سودیم سره تعامل کوي او په پایله کې ایتان او سودیم کلوراید جوړوي. د ګرینارد معرف په طریقه د الکانونو استحصال. د الکانونو د استحصال دا طریقه د فرانسوي عالم ویکتور ګرینارد لخوا په 1901 میلادي کال کې رامنځته شوه. نوموړي عالم وکولی شو چې له الکایل هلایدونو څخه په دوو پړاوونو کې الکانونه لاسته راوړي
لومړنۍ دوه معادلې د ګرینارد د تعامل عمومي شکل راښيي. په لومړي پړاو کې ایتایل برومید د مګنیزیم له فلز سره تعامل کوي او په پایله کې بین البیني مرکب ایتایل مګنیزیم برومید چې د ګرینارد د معرف په نوم هم یادېږي جوړوي. په دویم پړاو کې د ګرینارد معرف هایدرولیز کیږي او په پای کې ایتان چې یو الکان دی او مګنیزیم هایدروکسي هلاید لاسته راځي. د الکایل هلاید له ارجاع څخه د الکانونو استحصال. دلته تاسې د کلورومیتان دوه مالیکولونه ګورئ. دا مالیکولونه د جستو د کتلس په شتون کې سره تعامل کوي. جست ډای الکایل او جست کلوراید جوړوي. اوس همدا د جست ډای کلوراید مالیکول له یو بل کلورومیتان مالیکول سره تعامل کوي چې کلورین ورڅخه جلا کیږي او د ایتان مالیکول ورڅخه لاسته راځي. د الکینونو او الکاینونو له هایدروجنیشن څخه د الکانونو استحصال. د نکل یا پلاتین او نورو کتلستونو په شتون کې د الکینونو او الکاینونو له هایدروجنیشن څخه د هغوی ایزولوګ الکانونه لاسته راځي. په دې تعامل کې لیدل کیږي چې د نکل د کتلست په شتون کې پروپین له هایدروجن سره تعامل کړی او په پایله کې ترې پروپان چې یو الکان دی په لاس راغلی. درنو لیدونکو اوس هم راځئ د همدې موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې له تاسو سره یو ځای حل کړو. اوله پوښتنه: د نکل یا پلاتین د کتلس په شتون کې د الکین له هایدروجنیشن څخه څه شی په لاس راځي؟ 1. سایکلو الکانونه 2. اروماتیک مرکبونه 3. الکینونه 4. الکانونه. تشریح: د نکل یا پلاتین او نورو کتلستونو په شتون کې د الکینونو او الکاینونو له هایدروجنیشن څخه د هغوی ایزولوګ الکانونه لاسته راځي. دویمه پوښتنه: الکانونه د خپل کم کیمیایي فعالیت له کبله په کوم نوم یادیږي؟ 1. پارافین 2. اروماتیک 3. حلقوي مرکبونه 4. کاربوکسیلیک. تشریح: الکانونه د خپل لږ کیمیایي فعالیت په وجه د پارافین یعنی کیمیایي تعامل ته د لږ میل لرونکي مرکبونو په نوم هم پیژندل کیږي. دریمه پوښتنه: د میتان او اکسیجن ترمنځ تعامل څه ډول تعامل دی؟ 1. تجزیوي 2. اندوترمیک 3. اگزوترمیک 4. ټول سم دي. تشریح: د میتان او اکسیجن ترمنځ تعامل یو احتراقي تعامل دی چې د تعامل په پایله کې یوه اندازه انرژي ازادیږي. هغه کیمیایي تعاملونه چې انرژي ازادوي د اگزوترمیک تعاملونو په نوم یادیږي. څلورمه پوښتنه: د دې تعامل محصول څه شی دی؟ 1. CCl4 جمع HCl 2. CH2Cl2 جمع HCl 3. CHCl3 جمع HCl 4. CH3Cl جمع HCl. تشریح: میتایل کلوراید او کلورین د لمر د رڼا په شتون کې سره تعامل کوي او په پایله کې ورڅخه دای کلورومیتان او هایدروکلوریک اسید لاسته راځي. درنو لیدونکو زموږ د کیمیا د کانکور د خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی الله سپارم.